السلام علیکم دوستانو، حضرت الله عزازي یو ځل بیا ډېره زبردسته توپخانه ترسره کړل چې د بنګال ټایګرز لوبډله تر بریا هم ورسول. خپله 50 هم پوره کړل. دا په سږ کال کې لومړی 50 وه چې پر ډېرو غټو بالرانو باندې ډېرې غټې شپږیزې هم وولې. په پاکستاني بالر وهاب ریاض باندې هم شپږیزې وهلې چې ډېر زیات خوند یې وکړي. ماتې خپله هم ډېر زیات خوند راکړي. هیله ده چې تاسو هم دا میچ کتلی او خوند مو پر اخیستی. حضرت الله عزازي په نن لوبه کې په 6 بالونو باندې نه 50 منډې جوړې کړلې چې 5 غټې شپږیزې او 3 څلوریزې هم کې شاملې وې په بیټینګ کې. یعنې ډېره زبردسته توپخانه یې ترسره کړل چې خپل د مینوالو زړونه یو ځل بیا وګټل. په دې لوبه کې 2 نور افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. کریم جنت حضرت الله عزازي لوبډلې سره ولوبېدی چې په یو اوور کې 14 منډې ورکړلې. یوه وکټ یې ترلاسه کړل چې ډېر ښایسته بالینګ یې ترسره کړ. ورسره نجیب الله زدران د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې سره ولوبېدی چې ډېر ناکامه توپخانه یې ترسره کړل. یعنې صرف په 3 باله باندې یوه منډه ترسره کړل چې بالکل ناکامه سو. په اوله سیالۍ کې دته چانس ورکړل سوی و. په نورو لوبو کې دی نه و لوبل سوی. په نن لوبه کې دته چانس ورکړل سو. د دې چانس څخه ګټه نه کړه ترلاسه. ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې لومړی توپخانه ترسره کړل. په ټاکل سوو 10 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې جوړې کړلې. بنګال ټایګرز لوبډلې یاد هدف په 8.1 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره پوره کړ چې په 9 وکټو یې دا لوبه وګټله. حضرت الله عزازي تر پایه باندې ناټ آوټ پاته سو. یعنې هاوټ نه سو، نه 50 منډې په 6 بالونو جوړې کړې. کوم دا ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.